د معدې متعلق چې ستاسو هر قسمه بیماری وي، که ستاسو معده پړسېدلې ده یا ستاسو معده سوځي یا ستاسو معده خرابه ده، غرض چې هر قسمه بیماری تاسو ته د معدې وي که نه، په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو دم درخیمه که دا تاسو په خپل ځان باندې شوف کوئ یا بل څوک په تاسو باندې دا دم شوف کړي که نه، نو د الله رب العزت په فضل او کرم سره به ستاسو د معدې هر قسمه بیماری چې وي دا به د الله رب العزت په فضل او کرم سره مکمل ختم شي. انشاءالله د دې به نام نشانم پاتې نشي. صحیح شوه. نو زموږ بندو دا وظیفه د هر چا لپاره ډېر زیات اهم ده، ځکه چې نن سبا هر چاته معلومه ده چې خوراکونه 2 نمبر خوراکونه ملاویږي چې هغې د وجې نه د انسانانو معدې انتهایی غرقې شوي دي، خرابې شوي دي. د چا معده سوځي، د چا معده پړسېدلې ده، د چا معده خرابه ده. نو زموږ عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د قرآن پاک یو صورت درخیم، بالکل آسان صورت دی چې دا تاسو په اوبو باندې ورشوف کوئ په دې طریقې سره چې کوم زه تاسو ته درخیمه، نو انشاءالله د الله رب العزت په فضل او کرم سره به ستاسو دا بیماری مکمل ختم شي. صحیح شوه. نو زموږ عزتمندو دا دم زه تاسو ته درخیمه، خو د دم نه مخکې اول زه تاسو ته اجازه درکوم، ځکه چې بیا خلک په کمنټ کې رابطې کوي او کمنټونه کوي چې موږ ته د دې دم اجازه شته دی او که نه. نو چې څوک هم دا ویډیو ګوري او دا دم زده کوي نو مکمل اجازه ده، ټولو ته مکمل اجازه ده. خو که تاسو وایئ چې موږ ته د خصوصي اجازه میلو شي، سپیشل اجازه د میلو شي، نو هغې به صرف داسې وکړي په کمنټ کې سبحان الله ولیکئ او دا ویډیو هم د ملګرو سره شیر کړئ، نو دا به انشاءالله ستاسو دپاره صدقې جاریه وګرځي. صحیح شوه. نو دم څنګه د دې ته تاسو غوږ کېږدئ. ښه، دم داسې د زموږ عزتمندو چې قرآن پاک کې یو صورت دی، سورة القدر. سورة القدر کوم صورت ته وویری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. دا صورت چې ده که نه تاسو به داسې وکړئ چې سهار په نهاره باندې داسې لږې شان اوبه به راواخلئ چې څونه تاسو څښلی شئ، چې خوراک مراک تاسو نه وي کړی په نهاره باندې اوبه به راواخلئ. او دا صورت چې ده که نه سورة القدر دا به تاسو 11 پیرې ووایئ، په دغه اوبو باندې به ورشوف کوئ. هره پیره چې دا صورت تاسو وایئ مخکې به دې نه بسم الله وایئ. صحیح شوه. په دې اوبو باندې به ورشوف کوئ چې 11 پیرې برابر چې بس دغه اوبه بیا اوس کوئ. صحیح شو. بیا چې کله ماښام شي که نه تاسو لا روټۍ نه وي خوړلې، نو بیا به لږې شانتې اوبه راواخلئ، دونه اوبه چې څونه تاسو څښلی شئ دا به راواخلئ. دا صورت به بیا تاسو 11 پیرې ووایئ، په دغه اوبو باندې به ورشوف کوئ چې هره پیره دا صورت وایي مخکې به دې نه بسم الله وایي، نو په دغه اوبو باندې به بیا ورشوف کوئ، دغه اوبه به بیا اوس کوئ. نو هر ورځ تاسو دا عمل کوئ که نه، 140 ورځو پورې تاسو دا عمل وکئ. نو 140 ورځې چې تاسو دا عمل کوئ که نه، د 140 ورځو کې دنه به انشاءالله ستاسو د معدې چې کوم قسمه بیماری وي دا به د الله رب العزت په فضل او کرم سره ختمه شوي وي. د دې به انشاءالله نام نشان هم پاتې شوي نه وي. دا به تاسو انشاءالله د بندې ناچیزته دعاګانې کوئ. صحیح شوه. امید دی چې انشاءالله تاسو په دې دم باندې پوه شوي یئ، که بیا هم پکې تاسو ته څه خبره یې څه تپوس یې پوه شوي نه یو په یوځي باندې، نو کمنټ وکړئ. انشاءالله زه به کوشش کوم چې تاسو ته جواب درکړم او تاسو پرې پوه کړم. صحیح شوه. خو کوشش وکړئ چې دا دم ضرور زده کړئ او دا ویډیو د ثواب په نیت باندې ملګرو سره شیر کړئ چې هغې ته ورسېږي، دا دم زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.